دا په لبنان کې د اقتصادي کړکېچ بشري زیان دی. دلته بیروزګاره کډوال کارګر ټول پر سړکونو پراته دي ځکه لبناني استخدامونکي نور دوی ته دندې نه ورکوي. دلته ګرځنده ټلیفون د ځان ژغورنې یوازینۍ وسیله ده. دغه کس د ایتوپیایي خدمتګاره له کوره شړي. کله چې ترمنځ شخړه وګدېږي نو د خپلې وسلې پسې ورځي. دلته بیا یوه بله خدمتګاره له کاره شړل کېږي. د بشري حقونو ډلې دا د نوي پیر مریتوب ګڼي. خو د ځینو کارګرو لپاره بیا دا هر څه له حده ډیر دي. موږ ته وویل شو چې لږ تر لږه شپږ هغه خدمتګاران چې دلته وي له ډیرو سختو رواني ستونزو کړېږي. لامي له تیر یو نیم کال راهیسې دلته په لبنان کې کار کوي. دا وایي چې اوس د خزلو په څیر بهر وغورځول شوه. لامي وایي له تیرو 4 میاشتو راهیسې یې تنخوا نه ده ورکړل شوې. خو وایي نوره یې پروا نه کوي او غواړي کور ته ولاړه شي. تایجست ایتوپیایي صفاکاره ده. د دندې له پای ته رسولو وروسته د مرستې لپاره د سفارت پر لور روانه ده. دا ټولې مېرمنې غواړي خپلو هیوادونو ته ستنې سي، خو اوس هوایي ډګرونه تړلي دي. دوی باید همهلته د خپلو دندو په ځای کې ساتل سوي وای. سفارت دلته نږدې دی، پناه ځایونه هم لري. نه پوهېږم چې ولې نه پرانیزي. دا سم کار نه دی. د سفارت هم ډیر کارګر نور ځایونو ته لیږدول شوي دي. د لبنان حکومت هم وایي هیواد کې اقتصادي کړکېچ ته په کتو یې چې څه له وسه پوره وي کوي. کله چې پوه شو چې یو شمېر ایتوپیایي کارګر د سفارت ترڅنګ راټول شوي نو زموږ وزیر د ایتوپیا هیواد له قونسلګرۍ او امنیتي ادارو سره نیغه اړیکه ونیوله او موږ دا کارګر د 2 ورځو لپاره یو هوټل ته ولېږل. بیا مو پناه ځایونو ته واستول. د نړۍ ډیری هیوادونه اوس د توکم پالنې له ویرو سره مخ دي. په لبنان کې بیا دا کډوال کارګر په ښکاره له پامه غورځول کېږي. دوی خو لا په دې هم نه پوهېږي چې کله به خپلو کورونو ته ستنېږي.